د سولر پینل د کار لومړی ګام د لمر د وړانګو جذب کول دي. کله چې د لمر رڼا چې د فوټونونو څخه جوړه ده د پینل په سطحه لګیږي نو د برېښنا د تولید پروسه پیل کیږي. د پانل دننه د سیلیکون دوه لایې شتون لري، یوه مثبت او بله منفي. کله چې فوټونونه د سیلیکون اتومونو سره ټکر کوي، دوی الکترونونه له خپل ځای څخه وباسي او یو برېښنايي چارج جوړوي. آزاد شوي الکترونونه د فلزي پلیټونو په واسطه راټولیږي او د تارونو له خرۍ په حرکت راځي. د الکترونونو دا یو طرفه حرکت د DC یا مستقیم جریان په نوم یادیږي. ستاسو په کور کې وسایل په AC برېښنا چلیږي، مګر سولر پینل DC جوړوي. نو ځکه یو انورټر لګول کیږي چې مستقیم جریان DC په بدیل جریان AC بدل کړي.